درمنو سلامونه او احترامات افسر افغان ما او د علم د مور غیږه پیښور پوهنتون د ایتنز په کوزو مدینه مارکیټ کې ولاړ یم. ډیر خوشحاله یم. یونیورسټي بیا لګیا د ودانیږي. خلک مې ولید، ژوند مې ولید، چومین مې ولید، جوس مې ولید. کاش چې مرګې نه راتللی، ټول عمر ژوندي وې او دا یونیورسټي وې. د یونیورسټۍ بېلابېلو فکرونو سره ومیلاوه همه بچی د سکول نه قلار نشي، زه به پردۍ جامې ګنډم، تا به ساتمه. دا یونیورسټي به آباده و، دلته به ژوند راځي. زموږ د چترال ملګري راغلي دي، زموږ د نوخار ملګري راغلي دي، د پېښور د سیمې ملګري راغلي دي. د بکرۍ والا ځان له خوشحاله دی، د جوسو والا ځان له خوشحاله دی. ژوند لګیا دی، دوام مومي انشاءالله. بېلابېلو ملګرو سره ومیلاوه همه د پېښور پوهنتون د مدینه مارکیټ اواز تر تاسو در رسومه. څومره چې ملګري دي راځئ، یونیورسټي آباده ده، ژوند به کوو، علمي تبادلې به وي، سټډي سرکلز به وي، د پروفیسرانو، د لیکچرانو، د پوهانو، دانشورانو سره ناستي به وي. ما سره راځئ. دا د مدینه مارکیټ د لوډ، دلته بېلابېل لوډونه کېږي. یونیورسټي انټرنیشنل پی سی او ده او هارون د دې ذمهواره چارواکي د هارون جانه سلامونه مې واخله یار. په خیر علي ستړی مه شي. بلها مودې مو دلته په مینه محبت ټپې کړي دي. ډېر خوشحاله شوم چې نن مې ولیدې. مونږ تاسو ته ډېر په مینه او د زړه نه هرکلی وایو. ته کړی دی موږ پسې موږ د مس کولو یارانو بس تاسو خدای خلک ډېر خلک مو مس کوي مس کولی یې زموږ حضرت ډېر نږدې وي یاره. ډېره مینه او احترام. اوس به دلته ژوند آبادي، دلته به خلک راځي، بیا به خلک زموږ خلکو ته هم دا خواست سټوډنټانو ته ټول ښه په خیر ستړی مه شي. دا یو بل ملګری راغی. ملګري په خیر علي دلته بیا آبادي ده، یونیورسټي آبادیږي. ته به څه ویل غواړې یار؟ مونږ خو ډېر خوشحاله وو نن. ډېر تنګ شوي وو، ډېر زیات. انشاءالله ډېر زیات خوشحاله چې بیا یونیورسټي کولاوي. ډېره مینه او احترام. خوشحاله راته اوسې هارون جانه. تاسو خپله خبره جاري ساتئ. هلکه ما نه دا چومین ونه خورئ هلکه، دا خو ما ځان له راغوښته. دای زه به موږ پرېږدو. بس خبره ما دا کوله چې یونیورسټي په مزه مزه د خیره بیا آبادېږي. ټول ته وایو، ټول ته وینا ده چې ښه په مینه راشئ. یونیورسټي تاسو باندې آباد هم تاسو راشئ په خپله دوباره آباده کوئ. دا په انسان باندې انسان څومره بدرنګه دی، انسان څومره ښایسته دی. راشد خان څومره ښایسته دی. راشد خان ته به څه ویل غواړې یاره؟ تاسو خو ماته لاس ونیسو چې انسان څومره ښایسته دی، دی خو لاس ونیسو او ماته مو لاس ونیسو چې انسان زه به ګیره د جوسو نه یو ګوټ هم کومه ښه راشي. د جوسو ته خوشحاله یم. دا د مڼې والا دی که نه؟ بلکل دا د مڼې والا جوس دی. ته به څه ویل غواړې؟ ټپه نه کې ټپه په دې خوشحالۍ کې یو دوه ټپې به وکړم. ځه وخت به نه ضایع کې، تلوار به کې په ښه کار کې. خدای دې د ښې ورځې خاوند کا چې د شلیدلي لوپټې نه خلاصه شمه او چاراته وي جانان دې تور دی پرنا لیدلې نه دې تور به وي او د پسرلي علامې راغلې هله وچه ډاګه د لونګو بوی راځي نه. قدرمنو زما نورو ملګرو سره ومیلاوه همه. دا زمونږ د چترال ملګری دی، دی هم یو بلها مدیر راسي، د سټیشنرۍ کار کوي په پېښور پوهنتون کې. چترالي تو کې جاسو جامسو. وعلیکم سلام جانانه، څنګه چلې یار؟ زه خو ډېر خوشحاله یم. یونیورسټي بیا آبادېږي. ته به څه ویل غواړې؟ کله راغلی؟ راغلی یم سر جي، یو میاشت شو، څلور میاشت مې چوټې تېرې کړو. راغلی یم یو میاشت شو، خو دا خو نه دی سټارټ شوی دی. خو دا دی خوشحاله یو 15 تاریخ پورې د یونیورسټي د کړاوېدو چانس ټول یونیورسټي والا وایي. صحیح. الله د خیر کې به وشي، یونیورسټي کولو شي. ښه خبره ده. او بالکل موږ به هم احتیاط کوو د SOPs سره انشاءالله. قدرمنو دا هغه شیشه ده چې په دې کې ډېر عمر موږ ځان ته سې کړي دي. نو به هر حال دا چې څومره ملګري دي، څومره زموږ د یونیورسټۍ ځوانان پیغلې د ټولو به د دکان سره یو ذاتي تړون وي، یو اټیچمنټ به وي، ځکه چې دلته نوي سامانونه هم راغلي دي. ډېر ښه ډېر ښه. دا به بیا آباده وکړه خیري. قدرمنو زموږ د بکرۍ والا د چا د لاسه چې ډېر عمر موږ ډېر خواږه سویټس خوړلي دي. های ده به موږ ته دلته سندرې هم ویلې. جانانه سلامونه مې قبول که او په خیر راغلی. ستړي مه شئ یو ځل یار، ډېر خوشحاله یم. دا راته ووایه چې تاسو کله نه خپل د سویټس دکان خلاص کړی دی؟ یاره دا اوس د کرونا نه بعد خو تقریبا یو 2 میاشتې کېږي چې موږ راغلي یو. 2 میاشتې. او تاسو هم دغه څومره وخت په کور وویست، نو څنګه خفه خو به ډېر وایي که نه؟ یونیورسټي خو په خلکو آباده ده. تاسو یو دا هاسټل وي، دا ډپارټمنټ شي، نو زموږ ټول بس
ریلیټډ کار دی سره ده کنه یاره جی او موږ ته اوس د ژوند قدر معلوم شو د انسانانو مینه راته معلومه شو لاک لاک کرم دی چې موږ د دې غټې بیمارۍ نه او د غټ عذاب نه الله خدای پاک بچ کړو ډېره مینه او احترام خوشحاله اوسئ تاسو دی الله ژوندي ساتي ډېره مننه کوم قدرمنو څنګه چې دوی چې دا د الله ډېر لوی رحم دی دومره لوی سیلاب راغی یوه فلو راله د کووډ 19 په شکل کې خدای ته موږ بچ کړو نو دا ویډیو د شکرانې په توګه باندې هم د زمونږ د چترال ملګری سلام علیکم چترالی بھائی وعلیکم السلام جناب پښتو میں بات کریں گے یا اردو میں خا پښتو کې څنګه چل دی تاسو راغلی خوشحاله به یې ځکه چې یو لویه ساړوبي مو تېره کړه دا د جنرل سټور والا دی قدرمنو دلته به هم ډېر سټوډنټس راتلو نو څنګه چل دی څه به ویل غواړي د خوشحالۍ په دې موقع باندې ښه خبره ده اوس لږ لږ یونیورسټۍ کولو شوی دی خلک ځي راځي اها. هم خوشحالېږو ورسره ښه خامخا خوشحالي یعنی ژوند بیا باد شو که نه دا ژوند بالکل په ټپو ولاړو د انسان سا ډوبېده بلکل سر جی خوشحاله راته اوسې ډېره مننه دې کومه قدرمنو دا زمونږ د یونیورسټۍ ښکلاګانې دي او دا زمونږ جوسو والا دی اجي صاحب آی های مونځ کوه او دس کوه اجي صاحب غم هم د ولس کوه اجي صاحب سلامونه اجي صاحب څنګه یې ښه ټیک ټاک خوشحاله اجي صاحب دا هغه د جوسو دکانو چې دا ټول اټونه به ډک پک پراته وو دغلته به امونه او دلته به کیلې وي نو یو څو اټونه خالي دي نو دا زړه مې ډوبېږي اجي صاحب دا به کله ډکېږي انشاءالله امید دی چې 15 تاریخ نه به بیا انشاءالله سدا بهار شروع شي ها 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 چې د یونیورسټي بیا ګل ګلزار او آباد شي او اجي صاحب په ژوند پسې خو به خفه وي که نه دلته به یو بالکل رنګارنګي وه یو چهل پهل به و خلک به و بالکل په کرسۍ د کېناستو موقع به درته نه میلاوېده دومره ګڼه به وه بیا به ژوند ابادېږي انشاءالله خوشحاله اوسئ ډېره مننه کومه قدرمنو دا جوس چې دی که نه دا زړه مې وایي چې ورودانګم دې ګیلاس ته خو نه زما نور ملګري درته ښیم دلته زمونږ چې کومه ملک صاحب او زمونږ ځوانانو دلته دا چاپ دی چاپ دلته به هم دا ملګری څه شو هغه ملګری څه شو زړګیا بهر وتېره ته د کوم ډپارټمنټ سټوډنټ یې ډپارټمنټ کې که نه بهر نه راغلی ښه ښه بهر نه راغلی نو څنګه خوشحاله یې دلته یونیورسټي بیا کولاویږي ژوند بیا ابادېږي څه به ویل غواړي خوشحاله یې دې ته که نه ها 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 ایگزیکټلی ډېره زیاته مننه کومه خوشحاله اوسئ د دې هغه ذمهواره چارواکي چې خدای خبر چې چېرته ده صدر صاحب په خیر یو ویډیو مې شروع کړې ده چې یونیورسټي بیرته ابادېږي ژوند شروع کېږي خوشحالي ده دلته به تاسو بیا کېنئ دلته به سټډي سرکل ځي دلته به ملګري راځي څه به ویل غواړي په دې موقع یاره د خوشحالو هغه سفر به بیا شروع کېږي د کووډ نه پس بالکل د کووډ خو چونکې په ټوله دنیا کې یو وبا راغلی وه او بدقسمتۍ نه دلته که مونږ وګورو په دې ملک کې نو ټول ادارې بازارونه دوکانونه هالونه هر څه کولاو شوي دي د یونیورسټي اوس هم دوی ډېره وځنډوله په کار ده چې دا زر تر زر خوشحالۍ خبره ده چې د 15 تاریخ نه نور لیټ نشي کړی سمه ده چې د سټوډنټانو ایگزیکټلی د هغو وخت ضایع کېږي څوک به ریسرچ کوي سو ډېره زیاته مننه کوم سر صاحب تھینک یو خوشحاله راته اوسئ قدرمنو دلته زمونږ نور ملګري هم ناست دي وروره دا راته ووایه ته خو د خوشحالۍ نه پکې جوس هم څکې یونیورسټي بیرته ابادېږي ستاسو کاروبار به هم شروع شي څه احساسات دي دي خلکو ته به څه پیغام ورکول غواړي سټوډنټس به ستا دا ویډیو ګوري نو څه روان دي نن سبا یاره بس افسر صاحب مو خو پکې تش جوسان څکلي دي ښه نور به هېڅ هم نه و کاروبار به نه و قینچۍ نه دې قلچ نه دی ویستی پکې نو کله نه به دا کاروبار څه دی خیال لري 15 تاریخ نه وروستو به سلسله بیا شروع شي خوشحاله یې دی ته که نه ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو ژوند سوکالي ابادي هر ځای په انسانانو باندې ښایستی یقینا چې دا خوند کوي دلته زمونږ د کمپوزنګ والا ملګري او دلته زمونږ ملتاني چاچا د به دا شرټونه خرڅول دا پینټونه یو سلسله به روانه وه ملتانی چاچا السلام علیکم चाचू आप सो रहे कैसे ठीक ठाक खैरियत बस यूनिवर्सिटी दोबारा खोलने का ऐलान किया गया है 15 तारीख को हम सब खुश हैं तो आप क्या बताएंगे इस खुशी के लम्हों में आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ दार दिव सरा दिव दर्जी दे मुल्तानी चाचा या खपल तारीख लरी दलता तो स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देंगे अभी लोग भी आने वाले हैं तो क्या पैगाम आप देंगे इस मौके पर ये तो बहुत खुशी का मौका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका दिया कि बस हमारे मुल्क से जो हाँ वबा आई थी कोरोना की जो वबा आई थी वो अल्लाह ताला ने दूर की अच्छा इसमें सब लोग गरीब से लेके अमीर तक सब खुशहाल हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ जो लोगों के कारोबार बंद थे वो खुलने के बाद उनमें खुशहाली की लहर दौड़ जाएगी हाँ ये बात है थैंक यू सो मच मुल्तानी चाचा अल्लाह आपको भी खुश रखे और इंशाल्लाह आपका जो कारोबार है ना ये फिर से वहाँ से जहाँ से ये खता हुआ था ये कारोबार ये फिर से शुरू होगा थैंक यू सो मच अल्लाह आपको खुश रखे
قدرمنو دلته تاسو کتی شئ زمونږ د کمپوزینګ والا ټول رونه هم په دې لینډ باندې السلام علیکم لاله جانه تاسو ښه یې ټیک ټاک خوشحاله سلام علیکم زړګو ښه یې ټیک ټاک خوشحاله سوکاله دلته به دې خلکو کمپوزینګ کوو او یو د ژوند یو پوره سلسله به راونه السلام علیکم جناب تاسو ښه یې ټیک ټاک خوشحاله او دلته زمونږ یو دویم جوس والا دی یانانه ته څنګه یار ښه ټیک ټاک خوشحاله الله دې وکړي چې دا اټونه هم زر تر زره ډک شي څنګه چل دی د کله نه تاسو راغلي کار مو شروع کړی دی ښه 2-3 هفتې نو څه خلک ملک راځي څه شروع شوي دي ټکه پکه کېږي ښه انشاءالله د 15 تاریخ نه به بیا سلسله شروع کېږي سلام علیکم ځوانانو څنګه دا ځوانان ناست دي دلته به علمي تبادلې کېږي سلام علیکم مشره ښې ټیک ټاک خوشحاله سوکاله او دا زمونږ سره ډرای کلینر زمونږ رور دی د دې سره به هم د بلها خلکو جامې پاتې را پاتې بیا ژوند آباد شو او بیا کارونه شروع شو د خیره دا قدرمنو پېښور پوهنتون د علم د مور غېږه د خوشحالو د علمي تبادلو ځای دا به هم ډېر زر خلاص شي دا زمونږ د خوراک څښاک زونه نو دلته به هم ډېر زر که خیري بیا زمونږ مشران راځي دلته به ځوانان ناسو هغو به دلته یو بل سره د علم د فکر تبادلې کولې د کتابونو ایکسچینج او بیا په تیره ریسرچ به کېدې دلته به کمپوزینګ کېده نو ټولو ملګرو ته خواست دی چې یونیورسټي یو ځل بیا کولاویږي د 15 تاریخ نه ژوند به آبادیږي خوشحالي به شروع کېږي او زما راشد دی ما سره وې او په ما دې تیږې د میرو راچلوي نه قدرمنو زه چې کله د یونیورسټۍ په خوشحالۍ ما د کار په خوشحالۍ نه راته چومین یادي نه راته جوس یادي دا زما د دې خپل خلکو سره د راشد خان سره مینه ده راشد ټول عمر په خوراک کې تیر کو مونږ ټول عمر خوشحاله او بریالي اوسئ دغه د یونیورسټۍ د مدینه مارکیټ ټوله قصه وه او دا به در سره وخت تر وخت بیا هم شریکومه د لوی الله په امان